که چیرې په تاسو کې یو څوک غواړي چې خپل مرحوم پلار یا مرحومه مور په خوب باندې وویني، یعنی پلار یې مړ شوی وي، مور یې مړه شوې وي، غواړي چې په خوب دیدار وکړي، نو د هغه دپاره یو داسې عمل درته ښیم، تاسې یې وکړئ انشاءالله العزیز. په دا شپه کې به خپل پلار یا خپله مور په خوب ووینئ. اوس ډېر خلک به داسې وایي چې مولوي صاحب دا په کم کتاب کې راغلی دی، په کم حدیث کې یا په قرآن په کم صورت کې دی. ګوره دا چې کوم عمل دی دا د بزرګانو څخه رانقل شوی دی، دا په حدیث سره نه دی ثابته، نه په قرآن سره ثابته دی، بس دا یو تجربه ده د بزرګانو چې تاسې دا عمل وکئ انشاءالله العزیز تاسې به خپل پلار یا مور مړه شوي چې دي هغه په خوب باندې ووینئ. عمل څه دی چې کله ته ماښام بیدېږې اودس وکړه، اودس چې دی وکئ بیا د 4 رکعاتو د نفلو نیت وکړه، د 4 رکعاتو د نفلو نیت چې دی وکئ نو په هر رکعت کې د سورة الفاتحه یعنی د الحمدلله شریف ویل وروسته دغه یو سورت چې الهاکم التکاثر، سورة التکاثر چې کوم سورت دی دا سورت پوره کې ووایه. په اول رکعت کې هم دغه سورت، په دویم رکعت کې هم دغه سورت، دریم او څلورم رکعت کې هم دا سورت. چې کله دغه 4 رکعات ادا کړل نو راسه په خپل بستر باندې پریوځه. انشاءالله العزیز په دا شپه کې به د خپل مور زیارت هم وکړي او د خپل پلار زیارت به هم وکړي.